د نمرود هلاکت شو دا هم د یو ماشي د لاسه شو. عزیزانو هلاکت داسې چې ابراهیم علیه السلام کا نمرود وی چې ته د هغه خپل خدای ته ووایه کنه چې ما ته را مخامخ. ابراهیم علیه السلام وی چې ډېره اسمان ته وکته چې خدای زما چارې په ټولې تمام شوې اوس ته پوهېږه او کار دې کړه. معمولی غوندې وریځ په اسمان کې راځي او توره تیاره جوړوي او د یو یو نمرودي په بدن پورې په کروڑونو ماشي ونښه چې لږ ساعت تېر شه دا ډوکو پنجرې ولاړې او غوښه په یو سپۍ پورې او د نمرود په دې پوزه کې یو ماشی ننوت. هسې مې خیال کولو دې درې څلورو ورځو کې چې دا به ستاسو یقین راتلو یا نه چې ماشي د لاسه نمرود څنګه مړ شو. په دې درې څلور ورځو کې به مې یقین راغلی چې ماشی هم یو غټه بلا راغورځولی شي. دا به مې یقین راغلی ځکه چې معامله ټوله د خدای ده، هغه د زور او د قوت او د طاقت نه د خدای معامله ده چې الله پاک څه کول غواړي په دې ځمکه هغه کیږي، چې بنده څه کول غواړي هغه نه کیږي. تدبیر کند بنده و تقدیر نه داند، کس کې نه داند و نه داند کې نه داند. یو انسانی تدابیر دي او یو د خدای تقدیر دی. انسانی تدابیر چې دی هغه د خدای د تقدیر په مخ کې هیڅ شی. نو یو د اورېدو خبره وه چې نمرود د ماشي د لاسه مړو، یو په دې هفته کې دننه دننه قدرت درته وښوده چې د ماشي د لاسه هم خدای پاک یو غاټه بلا راغورځولی شي او ختمولی شي. دا تاسو ته په سترګو ښکاري. اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا بیا خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشو. کوم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه وي لکه دا مونږ چې دا خلق نه وي. نور قوم هغه امریکای غوندې قوم، یورپ غوندې ممالک، هغه روس غوندې قوم، هغه چین غوندې کم قوم کې چې عقل وي هغه د چین غوندې قوم چې تا نه وروسته آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیروي. مونږ قوم کې عقل نشته. زمون قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو وکتو او بل ورځ مو وکتو. دا زمون قوم دی او دا زمون خلک، دا زمون سړي دي، دا زمون هلکان دي او دغه زمون ښځې. تاسو خیال دغه زمون ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره و. دا هغه شرمېدلی. تاسو خیال راغلی نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولي نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړ. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړ. د ملک تقدیر به کوم خلق جوړوي، د ملک فیصلې به کوم خلق کوي، دا تاسو د چا په لاس کې ورکړ. په دې سوچ کړئ.
خود کارغان رونا وئی مردار املان دی ونی دا پاس پہ گردے دے کان کو پتہ نہ لگے دلتا سوال دا عزیزدارای نہیں سوال دا رشتی نہیں سوال دا پری جنبے نہیں سوال دا دیوی چیز دا ملک دا تقدیر واگے دا چا پلاس کے ورکو ٹانگا ڈکا دا او سری پکی ناس دی او تا دا اس پہ واگی رلا پلاس کے ورکے دمرا خوبا پوئے گئی پا خبر چی دا اس پہ واگی رلا پلاس کے ورکے نو اس پا او ٹانگا او پکی سورلے با بچ پاتی شی نن تاسو دا ملک دا تقدیر فیصلے رندولا پلاس کے ورکے کی گی بچی خدای دې ملک ستاسو مو خدای دې ملک شي سوال دلته عزیز دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډ وای چې دا به جوړول شي سبب دی ملک د پاره د قران کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډ وای چې دا د قران د آئین پالیسی جوړول کوي سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي تو وګوره چې دا سره په دې پوي د دې داسې مثال اوس چاته دا خبره کوي او خزوا بجای نامه او بجای نا د کور مالک ته ډېر تنګ او چې کوم رانه به او کوئی به فټه مولانت آخر داغه اډو په فټه مو څه پروا نه راځي آخر وی چې په فټه مو د بجای سشي چې سوی پوزا په دا بیخ کې پرې کړې نشي پوزا دې په بیخ کې نه غوسه کړی په فټه مو دا بجای اډو شرمي دا قوم په فټه مو شرمي یا هم شرمول زما الکما ګیره مسکینه شوا عمر ټول تیر ما سوکو نه شرمې بلکې زه شرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې دا کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلې مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلې ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال بس خبره خلاص وی څنګه ته یې داسې ځې نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي نو عرض مې داو چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغی د دې قوم د لاس یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څوکم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته مونږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کوې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو مونږ ځان سره به کېږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدي نو مونږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړوه ویل ډېر چرته بادشاہان براغه او دغه خبره ګډه وډه کول هغه به تار را نو دغه خبره په بل واغه
यो बादशाह रागे ورته وی چالک خبرې خو بنوري کوو او په دې می پوي کوي چې په دې ستاسو وطن کې د تار رواج شته اغه زر تار راخو چې بیړه دې غرقه مونږ دې پورې تار در تړلې چې د خرطوب خبرې مکوه تا الټا غلطه پوس نور بادشاہان دلته کمقل دومره چل عزیزانو خبر دادا چالته هو وزیرانو خيارو که بادشاہ ساده نو کار چلے دا چرته چې ټوله معاملې د غسیه د خارونه او د کارغه کی صحیح کارغه او خارونه په جګړه دي نو نوشروان بادشاہ په لار روان او بختک وزیر ور سره چې وزیر ور سره نو نوشروان ته تاسو کو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونه ویسے پریدا وی نه حل وای وی جی خبره دادا چې دا کارغه راغلی دی د خارونه نه لور غواړي او خارونه نه ورکړي وی چې نو بیا وی دې خارونه ورته یو شرط خېل چې لور بالا در کوم چې سل خارونه د دې لور په مہر کې وران شوی را ودا کارغه ورته وای دی خارونه ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو سو خارونه وران شوی والا نور چې نو شروان بادشاہي او بخت کی وزیری د سډیر خارونه وران د دوی دا جګړه ده عزیزانو چې د دې قوم دا حالتي تاسو بل عمل قران کو چرته چې دا قومي تاسو بد عمل خیر تزان سره جخت ګورا ورځ بیرته پتا بمبارای کی ورځ بیرته اوس داغه علاج سوچ کولو د پاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سره وینو عقل او سوچو کی کنه تا چې د چا انتخاب وکړو دین بتدا توقوم کې چې د دې ملک بروس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندستان سره جوړه کول غواړي دومره خو پستر ګړون نه ده دا قوم دومره خو کویږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندستان سره د ملک جوړه څنګه کوي یا کوي سوي چې راځي خبرې پکاو چې د کابل دیرش لکه خلق په پاکستان کې ولی ناشتي خبرې پکاو د خبرو کولو لبه تسوک لګي دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه دومره خو کویږي چې دا تاسو څه کوئ سمکرو څه کوي لګیاي هغه د رحمان بابا خبره وای په ازل د نصیبونو جواری و اے رحمان چا غټل او چا بیل نن ستاد نصیب جواری لګیدلې دا سو کی غټي او سو د جواره دونه دي د جواره پړنه زمازیزانو عرض میں داو ما سره اس فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہی پرې خوا او لاړو ملنګ د سین په غاړه بناستو روټای به چرته پیدا کړه به خړاو د سین په غاړه بناستو الله الله دې بادشاہ مرشو چې بادشاہ مرشو نو جرنیلان ورپسې لاړ چراشه پلار دې مرشو چې په تخت کې نه هغه ورته وی چې زئی جرنیل صاحب زدلم بادشاہ ودل څنګه بادشاہ دا ګور نه
जामो ته ټاکای ګنډې او د سیند په غاړه ناست ستنې نه تار ویسته او سیند ته ستنو غورځوله او راوړئ زما ستنه راوړئ چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه ولی معلوم دی زه دلیم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو ما جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرگریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو رضی تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه هم درنه پاتې شي ولاس بخبه بته روان شي بیا ورته څه ورته وایذا حملت على القبور جنازه وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرگریا کتانن بل جنازه پوگا کرے و دیرے تروانے جنازه پوگا دا ادیرے تروان نو فاعلم بأنك بعدها محمول داش پانسنی یقین لرا چی اورز بستا جنازم دبل پو گئی او قبر تب روان کرے خیال د دیو کا ترالی او ما تا دعوت راکے چراش د پلار تخت خالی دے پا تخت کا زما عزیزان بادشاہی پا فقر کے دا بادشاہی پا غربت کے دا بادشاہی پدې کې دا چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سار بیغم را پاسې ایس غم وځي عزیزانو خبره دلته د بادشاہ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچکی ځکه چې د ړندو لاس کې دلاره سټیرینګ ورکی دړندو لاس کې د اس په واجه ورکی نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي خبره د ملک دا سم ملک دی بیگا تاسو کته کروڑونه ډز هملی دا کنم دی نم دی اوریدل کروڑونه ډز کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ولی منبری ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوه ده یو ډزې کړي ترننه کیس نخلاصی بیگای ملک تے پر کڑا دے پا کروڑوں کلاشن کو پہ وہ چلے دے پا یو سڑیم کیس رجسٹر نے دا ملک دے دا وطن دے ما یو ڈس کرے ترننه میں کیس نخلاصی ممبر لدو کروڑا ڈزے وشوی چاپی کیس رجسٹر نے اس دیش لبا عمر د کم زین پیدا کما دی ملک لبا عمر د کم زین پیدا کے
چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې زموږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته وی بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارڅ دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ نور لوی چنجه په دې غریبو دا غریب خدای پیژندل چې دا خزي سوټي دا مېندې پردي لوښي وینځ دا مېندې چې د پردی جامې وینځ او دا ډنګی راوړی دی ډمګی دې ډنګي ځان نه څه جوړ دا خدای پېژندلی هلکه خدای ظالم دی ووایي خدای ظالم دی خدای ته پته وه که نه چې تا له میږیه که وزرې درکم ته خو د خلکو سترګې تاسو خدای پیژندلی دا غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندلی دلته یو دی د خره غوندې سپېږمي پرون مې لیدلې سپېږمې یې خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمې دا خدای پیژندلي خدای په یاره واوره یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیاز ښه ورځ به نه دغه تالي سټ به یئ دغه چولی چوک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسماني آفت به پرې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود و او طوفان پې راغی لوټه یې لاندې باندې پاتې نشو آسمان د پاس نه اوبه راورولی او ځمکې د لاندې نه یو یو ساس کې به د کوهیتور غرم را پرېوتی آسمانی افت د ملک تقدیر سره لوبې اهلیت ځان کې وګوره قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا د ملک مشرایله د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړه چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته وکړه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي
تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشي چې هغه عظیمې دوپړې بي بي سي باندې کړې دي او د پاکستان نه بغیر بل په عالم کې په شرمونو ده په دنیا تاسو څه خبر تاسو خو د میان ورونه یې تلاو کې چې کوم ځای ګرځي دغه ځای وینئ بارم نظر نه دی نن ستامل په دنیا کې شرمېدل او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبه مکوه حکومت ورته قانون رئیس ته چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله کې او پلانې څوک کوي دومره کاله کې ما ورته د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوي چې شعور خو پکې وي کنه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د خزو او د لونو پکې کمی بی عزتای شي شهید کړي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لونو او د خزو تصویرونه واده د چا دی او خزي پکې د چا و شرم بوګس یمه خزي لف مړونه دی یوې خزي لسمه ځکه چې یو سټیشن لا به بوتله چې پلانې مې میړه بل لا به بوتله ز پلانې مې میړه بل لا به بوتله ز پلانې مې میړه یوې خزي لسمه نه دې به څوک کوي لسمړي به څوک دا سپری کړو ای سپری کړو بیا دلته پکې صاحب د چالونه لینا د تاسو فریدم والله کم فرید فصرف ما خو د تابجای کیسو چې د پوسټ پرې کړه پته شرمي دا دې شرمېدل قوم تاسو الیکشن قابلیت الیکشن ورشه امریکای کړه الیکشن ورشه یورپ ممالکو کې کیږي الیکشن ورشه د کافرو ملک تماشا وکړه یو وګنه بل وګ خبر نه دلته الیکشن دا خلک الیکشن د دوی لا توره پکړه خړا چې دا څو ډیری د دې سرونو په دې سره دا پراستای کوم د دې قابلیو چې ژوندۍ په دې ځمکه یعنی تاسو وایي په ایمان چې نن هر مالک دی او سلو سر پرې کول قابل نه هر مالک یو سلو سرونه اوس یا مشه عزیزانو منځونه مکوئ منځونه کوم سړی خزه چې بار منډه ګرځي لونه برمنډي ګرځي دا سره بد جنت بوی پستر ګلوي په دې خبره پوښ بوی د جنت با پستر ګلوي چا چې خزي ولونه بربندي باندې په منځونو کار مجمعتونو ته بس مزید کوئی دعوی آخرت کی خبر ہے کس کو آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے آخرت نہ چوک رہا گلی دلتا کو آرام کی بس مزے کا سدی خواہدہ زمازیزانو چې د ملک مزاج داسي وي د قوم مزاج داسي وي چې نه په 16 پويږي او نه په 15 پويږي
قوم وجود چې دی هغه لعنت بیا د ملک بقا او د ملک سالمیت نه پیږي د ملک بقا نه کوي سالمیت نه کوي د ملک مفاد نه کويږي چې زما د ملک مفاد څه کیږي دا قوم نه دی نن په پاکستان کې وګورئ د ملک د مفاد خود هیڅوک نه ګوري سوا د خپل ښځې او د خپل کور د مفاد خدای زما ښځه خوشحاله لري او زما لور خوشحاله لري او زما زامن خوشحال لري ملک دی خدای په دې ټکی وران کی دا مفاد چاته لونه مې خدای کان د غټو غټو پښتنو لونه هغه ورځ راته ویلې وستا ورېره خو فست راغله زما ورېره چاته زما رور نشته نو ورېره مې کړ وې زه دې رور نه یم مال څه چلو ویل هغه بیه کې فست راغله نو بس وی مې ورته چې د دلرورم دلای او ما زم علم ده غږ مکه بلا ورپسې غږ مې ونه اگر چې تاسو ګرم نه هغه ورځ د ثوابین یو خط راغلی مال ځکه چې زما دا خبرې څوک اوري نو دا غوی خو مړه شته کنه څه بوغمه خو به بس خط راغلی چې دلته څه خانان دی او ما ور سره ډیره جګړه وکړه او راته وی چې د بجلیګر مولا لورم په کالج کې سبق ویتای ماته او ته ما ته راولي کا او راولېږه چې رښتیا دي که دروغ نو ما دا خط چې چا رالیږلی دا هم د خر دی لکه ځکه خط درولېږم نو پې څه راشئ زما مالت کې چا نه تپوس وکړئ وګورئ که نه جي څوک ښځې زمونږ کور ته واستوئ وګورئ چې زمونږ لباس څنګه دی مونږ کالج وایو که نه وایو یا زما لوڼه کالج کې دي که نه دي راشئ وګورئ اوس به زه خطونه کوم چې نه نه ده کینولیا به بیا راشي چې دا داسې خنزیر قوم نوړه مې خفه کېږي نه ځکه چې زه ورپسې لګیا یم نو اخر دا غریبان خو مړه لري که نه څه خو به راپسې یو راته وی چې مولانا صاحب اسې د حکومت خلاف دی او زوی چې دی تحصیلدار برتی کړی مالدام راشي وګورئ که زما زوی تحصیلداري ماله ګیره کړی تاسو پوه شوئ په خبره نو عرض مې دا دی چې چلته دا قومي او دای مزاجي هغه قوم ښه ورځ به او ورځ په ورځ به ذلیل خوار دا نوې ګډام پرون وکړه ډوله رال زه پې خفه نه یم ډېر خوش مبارک شه تاسو ټولو ته مبارک شه صدر صاحب ته ریفرنډم مبارک شه 5 کالو له تاسو مونږ ټولو قبول کړو قبول هم دی ټولو ته مبارک شه او دا پرونه انتخابات ټولو ته مبارک شه چې تاسو په خوشحالي یې زه خوشحال مالې څه خره د لارې اړولې مالې څه وې زما خو خبره دار چانه خمني عزت مې کوي قدر مې کوي تاسو به سبا بیا را منډې وهئ او ګرینګ بم ساز د شاخۍ تاخۍ ساتنه ګرینګ بم سازي چې داسې اتېری سره وشو ما یو پېژندلي یې داسې د دې غوږ پیس کې له به درته لخته نیسم چاته به یم فلاني له ورشه چاته به یم فلاني له ورشه چاته مبارک شه زه ډېر خوشحال یم تاسو ټولو ته دې مبارک دې ټول قوم ته دې مبارکي تاسو خیال را او فانتظروا انا معكم من المنتظرين زم ناستم تماشا کوم تاسو تماشا کوئ سم چکړی دي خپل الله سم کړی وې آشنا له پند ورکا چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمیږي مات اول آشنا له نصیحت سملار ورته چې نه مانی د شګې پند ور په سر کا او د کوی په غاړه او درو ورستو نه ټینا
زوستا منی کوم چې ګړنګ دی ورغورځېږي ته نه پیورالم چې پیورالم زه په مخه دی نو تاسو ټولو ته د مبارکي په تلوار مې وه چې جمعې به کله راشي چې د مبارکي درکړي ځکه چې اخبارونو کې خو زه نشم ورکولی اخبار کې پیسې پې لګي چې د ټول قوم ته خو دا زما ټلیفونه مې کونار دی نو ټولو ته مبارک شه خدای هم خوش وای شو مبارک شه چا راته پرون وی ته د الیکشن په ورځ وی نه ما څه کار غریب سړی یم چېرته د سیند په غاړه ناست ومه تماشه مې کوله چې کېږي تاسو خیال راکړئ ما نه تپوس مه کوئ خبرې د ځان نه وکړئ چې کوم قوم بېګا اسراف کړی بیا د پاکستان حکومت نه تپوس کوم چې بېګا چې کروڑونه ډزې شوي دي او کلاشنکوف یې پکې چلېدلی دي په دې کیس ولې نه دی رجسټر د ودونو د ډزو کیس زما یو خپلوان دی زوی شوی او پروسه کال یو ډزې په تماچه کړی تر ننه پورې د هغه کیس نه دی خلاص او د بیګانو ډزو کیس بیګا خلاص تاسو پوه شئ په خبره نو چې کوم ملک د قانون دا حالي هغه ملک به څنګه ترقي کوي د قانون په چین کې یو قانون چې چا چې نشه وکړه جاس ته وخېجوي د بره نه راوغورځوي مجال شته چې په چین کې نشه وکړي مرغۍ مړې کوي فصلونه خرابوي په چین کې یو مرغۍ نشي مچان بیماری ته جوړیږي ټول ملک را پاسي او یو مې مچ منو کی یو مې مچ ټول قوم په هغه ورځ بل کار نه د مچ د وجلو په ټول چین کې به مچ نه وي تاسو مچان ملک شته واس خاچنو تاسو روټه وګوره تاسو پکوړې وګوره تاسو د غنو شربتونه اچارونه وګوره مګي پکې پرته ورشه د ګنټګر په اچارو کې وګوره چاټو کې دادا مت تاسو من کمان وګوره د سپیغولو ستم وګوره دا میلونه د وړو چې دي کې او چې روټه وړکه ملک دغس مچ به ونه ګوره مرغۍ به ونه ګوره اپیمی به ونه ګوره چرسی نن ستا ټول ملک پوډري شو ټول ملک په عظیم قهر اخته دی ټول ملک الکان څه کې ښځو پې شروع وکړه ښځو علاج یې هېڅ نشته دا علاج نه دی چې هلک پوډرس کې او تیره ونیسي او تاڼې ته یې بوځي علاج دا دی چې کوم ځای جوړیږي او هغه کور د بنیاد نه صفحه هستی نه مټاو دې خبره پوهېږئ علاج دا دی قبایلو کې جوړیږي قبایل صدا اسمان نه راپریوتي قبایل خو نن ټول خصیات دي هغه د پولیټیکل او د تحصیلدار او د ډیپټي بندگان دي د خدای بندگان نه دي پولیټیکل به یو شی په قبایلو کې نه غواړي د چا پلار یې نشي دې خبره پوهېږئ قبایلو خبره د ملک ده د وطن ده د قوم د بچو ده د دې شي ایجاد چې چا کړی او یا یې څوک خرڅوي خدای دې تباه وبرباد د قوم بچی تباه کړي د مولیانو زامن کې خلاص نه دي پیران میاګان اجیان شیخان د خدای په عظیم قهر جنکای ورشه په هسپتالونو کې شروع اول به جنکو د مارفیې ستنې ځان ته وایي پتړینو مارفیې به والي اوس دا بلا چې راوتي جنکو پسکلو شروع کدا نظام رکاو نشو لشل کاله پس به وګوره زمونږ دا زړې ښځې به هم سکل تاسو دې دا تی په غوږ کې په
شنو چایم پرون ګډېدلې ستړي خو ډېری سوچ دې ته وکړي چې ملک تباہ کیږي لګیا قوم د قوم تباہ کیږي لګیا د دې لپاره سخت گرفت پکار کله دې شي روکتام نشو ته اپین نه کرمون بخرو څه تورې خاورې وکړه زهر وکړه ګنډېر وکړه تاپین کرے دیلا چې د قوم بچی ته تباہ کې روي نسی او کېما یې کوي چورې کې چاډو د روټۍ خوراک ضرورت تر تپاته وانت د دوی پکې نسی دي کوي د ملک سړک ولې خراب دي ټیکدار ولې سړک خرجو نه جوړه وای سوکم دا ورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې چې چاله توفو ډالای او نرسي بل میں نہ پاس کئی نو سرک خجور کم کا ہوئی لے ور ننا ور زمولائم پټول جون کې مې یو کور دې پخار اگر چې تاسو نه زماخ نه بجلیګر مولا او نارای او پوټری او تخته دې سلام یا زما یو کور تدا 900 روپو نوکر دا بنگلہ دی څنګه اغسته په یونیورسيټي کې دا دې کوم ځای نه راوړي دا حساب بچا سره دی خو وګورئ د غلو پلیټ پروت ما تم پروت ته کاشوغه پکې د خرمه او تا تم د غلو پلیټ پروت نو ته ما ته ویلې چې ته غل ولې خورې ویلې چې ما ته ځکه نشویل چې ته په خپل غول خورې لګیای نو چې ملک د ملک غول خور دی نو یو بل ته به ووایي څه اخر دا خو به هغه سړی ورته وایي چې په خپله ایماندار سړی خپله بددیانت یا به بل څنګه رانیسي ورته به څنګه وایي چې ته دا غلط کار ولې عزیزانو دا ملک پاتې آینده به وګورئ چې نورې به څه مزې جوړي نو مونږ سره هیڅ علاج نشته سوا د دینا چې د ملک بقا او سالمیت دا می ایمان ځکه چې دا ملک وي نو مونږ به یو که ملک نه نو مونږ به چلته او دا ملک مونږ د لاسه خرابېږي لګیا دی الله دې خپلې مهربانۍ سره څه اسباب ورکړي پیر صاحب نه مني کافي زوان چې پیرانی پیر صاحب منل او نه منل پرېدا الله چې څوک نه مني یا څه شي قرآن او حدیث چې څوک نه مني هغه څه شي زبدا ثابت کم درته چې ته وایې چې دا سره پیرانی پیر صاحب نه مني لہذا دا مسلمان نه زبوان چې ته خدای نه مني ته رسول نه مني ته قرآن نه مني ته حدیث نه مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان نه مني تاسو راشئ د اسلام څومره کتابونه د خلاصې نه والا قرآن حدیث فقه اصول تفسیر شروع دا ټول راواله او په یو کتاب کې دا وخایا چې په قبرونو باندې موجوده چې کوم حرکتونه کیږي دا پلانی کتاب کې لیکلي د قبرونو کہانی پزان مگل د قبرونو جاروګانې پزان مگل دا په یو کتاب کې وخایي چې دا خکار دی نو بیا دا خکار به مونږ ولې نه کوو مونږ خو ګرځو دی امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي چې جارو او کاری د قبرونو په ځان وهل دا د یهودو او د نصاراو عادت یهود او نصارا چې
اغیب د خپل مشرانو د قبرونو کانی او جاروګانې په ځان مګل قبر پورې ځان مګل دا د يهودو او د نصارا عادت. نو عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې نشته. قبرونو تتلل دا ثواب دا ډېر ښه کار. ادیرو تتلل دا ثواب دا ډېر ښه کار. لیکن په هغه طریقه تلل چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. قبرونه د پیغمبر په زمانه کې جنت البقیع مقبره و. جنت البقیع مقبره اوس هم شته په مدینه منوره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې خو پرېږده د شپې هم هغه دیرې ته تللی دی او دعا یې ورته کړې. نو عزیزانو موجوده وخت قبرونه بیا زیارتونه زه تاسو نه یو تپوس نو د مور او پلار په قبر توکاڼې نه توکي. اولیاء او بزرگان چې خدای بخلی اغي پس منډه وایي نو ستا تلل د مور او پلار قبر ته ډیر ضروری دي که د بل چا قبر ته ډیر ضروری دي؟ خبره کوه ته چې بل چا ته ځې نو پلار او مور قبر پیغمبر د اسمري متعلق دا نه دی ویلي. د یو ولی متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د ده په خپو کې دا چرته نشته. یو دا مهرباني به کوئ چې ما زما خبرې چونکې ډېر لرې پورې ځي ډېرې لرې پورې ځي نو ما سره به زباني جمع خرچ نه کوم. که چاته م ووایي چې هغه دا ویلي دي او هغه دا وایي چې نه دا غلط ویلي دي نو یا به راولئ او یا به ورته وایي چې په دې دلیل وښایي. ما په خبرو پوهېږي. پیغمبر د چا متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د ده په خپو کې د یو ولی د یو تاسو وایئ چې د رسول الله په زمانه کې ابو بکر صدیق غوندې ژوندی و که نه تر قیامته پورې چې ټول اولیاء راغونډ کړي نو د ابو بکر صدیق د خپو خاورو ته نشي رسېدی. که رسېدی شي د دنیا ټول اولیاء چې راغونډ کړي د حضرت عمر د خپو خاورو ته نشي رسېدی. د دنیا ټول اولیاء چې راغونډ کړي د حضرت عثمان د خپو خاورو ته نشي رسېدی. د حضرت علی د خپو خاورو ته نشي رسېدی. ٹھیک ده د امام حسن او حسین د خپو خاورو ته نشي رسېدی. نو ابو بکر غوندې ولی عمر او عثمان او علی غوندې ولی داغه موجود دي او پیغمبر صحابه ته دا نه وایي چې صحابه جنت د ابو بکر په خپو کې ده یا د عمر په خپو کې ده یا د عثمان په خپو کې ده یا د علی په خپو کې ده. دا نه وایي. پیغمبر دا غوی په موجودګۍ کې وایي چې ان الجنه تحت اقدام ابوایکم. اے صحابو جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې. د ولی موجودګي په خپل ځای موجود ده. ابو بکر غوندې ولی او عمر او عثمان او علی غوندې ولی موجود دي او پیغمبر وایي چې جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې. دی وجنا عزیزانو خیال کوئ پدې دا تاثر چاله ورکول چې ما به په قیامت کې پلانې پیر خلاصې که قرآن او حدیث په خپل ځای کې رښتینی وي نو دا خبره کفر. که پیغمبر خپل لور ته بی فاطمه ته دا ویلي چې فاطمه سلیمی معاشر سوال چې کې وکړه
یو ټکی مې واوره عمل ټیک کوه که ستا عمل ټیک نه او ته په قیامت کې خدای راونیوي نو زه به دې خلاصولی نه شم نو پیغمبر خپلې لور ته وایي چې که ته په قیامت کې قرآن ګرفتاره کړې چې دې زما د قانون خلاف ورزي کړې ده نو بچیا که قرآن راونیوي نو زه به دې خلاصولی نه شم په دنیا کې وګورئ د پاکستان قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او چې قانون کم سړی راونیسي نه وکیلان خلاصولی شي او نه خپلوان خلاصولی شي او نه رشتهدار کولی نو تاسو وایئ چې د انسان جوړ کړی قانون څوک راونیسي او هغه څوک خلاصولی نه شي نو په قیامت کې که قرآن څوک راونیو څوک به خلاص اسباب د نجات با ځان ته په خپله جوړوئ عزیزانو د قرآن یو رانیول به دامي چې زه د خدای قانون موجود وما ستا په جماعت کې په المارۍ کې دوړو لاندې پروت وما نو تا د خپلې زندګۍ فیصلې د انسان جوړ کړي او د پیرنګي جوړ کړي قانون ته ولې وړې د پاکستان جوړېدو نه بعد د پاکستان حکمران طبقه بم خدای نه دا امید کوي چې موږ به جنت ته ځو ته به جنت ته څنګه ځې چې ستا په لاس کې وه د ملک قانون قرآن کول او تا د ملک قانون قرآن کړی نه دی جنت ته به څنګه ځې ستا په دور حکومت کې د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې دی او زه د خدای قانون موجود پروت وم ته به جنت ته ځې بله خبره چې نن د پاکستان صدر مملکت ته هم مونږ د اوس نه د جنت پرمټي ورکړي ورکړي دي مليانو ورکړي پیرانو ورکړي تاسو ورته مبارک شه مبارک شه مبارک شه قرآن غوندې عظیم قانون پروت دی او ستا په دور حکومت کې قرآن سره دومره عظیم ظلم کی یا خدا ووایا چې دا قرآن ناقص دی قرآن نشي چلے دے دے زمانے سره سردار کونین چې کوم قانون جوړ کړی دی هغه مونږ سره نشي فټ کېدی نو ناقص شو چې ناقص شو یو طرف ته وغورځوه زوړ قانون دی چې چرته قانون لاړو هلته خدای هم لاړو هلته رسول هم لاړو دعوه د یو بل دینو کې یو ځان له بل نظام جوړ یا به داسې و یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه یا به دعوا د مصطفی د شفاعت نه کوي یا بداوای چې اسلام دی وی رسخت زمانہ تب وې چې دا ناقص دی نو بیا قرآن او دین او مذهب د ټانګېوالو زیارت شه یا د ټانګېوالو اسپشوا ټانګه چې سواخه ټانګېوال جوت کی نو په دې دواړو نکو ورته اس په تګوتی کی دی او داسې سپی کی او بیا داسې څه چلی الکه دا دې څوک له دا دلدل دی دا ټانګېوالا وی دا دلدل دی ځکه ورته پښتو پرې وته مالک دا دلدل کی چې دا تو په ځای الله سور لای کینه بیا دلدل نه چابک دي چې ورته نیولې بیا دلدل نه اوس اکم غم بد دې بدبخت قوم تجاری کم غم به
زیادکار عزیزانو مونږ نام خراب زیادکار مونږ نام خراب مونږ یې زور در نه کړو دا مو نه وي چې ته مردارې ته بېدینه ته خدای نه باغي مړي له نه درځه واده له نه درځه